سلامونه ملګرو د پښتونخوا پېښېدلی شاعر دردمن مومند صاحب راسره ولاړ دی جنتي سیمې رازمک ته راغلی دی او ډېر باران راشوړ دی دردمن صاحب څه محسوسوي بارانونه ورېږي پوه شوې او خوندونه ترې اخلو او د ډېر ښکلی ماحول دی جنتي ماحول دی خوشحاله یې پکې و روح مې پکې خوشحاله دی نو دا بازار پکې راوله بازار خو مې پکې راوستو داسې خو موږ دلته خو ډالۍ که که نه ډالۍ کړمه ډالۍ که نه ته ښه داسې شعرونه ډالۍ که چې ټول ورسره خوشحاله شي ټپې درته وایم په ترنم کې به یې وایو ترنم کې دې کې ترنم نه لګي لګي که نه ارشاد طاهر صاحب وایي د اننګي خال په مې وران کې د اننګي خال په مې وران کې چې پام مې نه وي مخ ته مه راوړه لاسونه ټپه ده که نه او د زنې خال خو یو دستور دی په اننګي خال د جانان دپاره ږدمه دا بازار پکې راوړه وړه بازار خو پکې راولو خو دا غر غر والا شعر خامخا ووایه نر نر غږېږه غر غر غږېږه تورې تیاره ته مر مر غږېږه ډېر ښه لمر لمر غږېږه او روغ روغ دې وژني روغ روغ دې وژني شر شر غږېږه ډېر ښه او سپین زر څوک څه کړي سره زر غږېږه ډېر ښه او بند غلام وي خلاص ورغږېږه ډېر ښه ټیټ چاته نه شي لوړ سر غږېږه ډېر ښه دردمند مومنده دردمند مومنده هر در غږېږه هر در غږېږه ډېره مننه مومند صاحب دې جنتي سیمې رزمک ته هر کله راشئ انشاءالله راځو دا خو مونږ له معلومات تاسو به هلته راځئ خو هغه یارو ملګری وږی شوی دی زما په خیال په هغې روټۍ خورو او روټۍ خورو بیا به ګپ لګوو بیا به ګپې لګوو باران نه خوندونه اخلو موسم داسې دی چې بس طاهر صاحب اجازه به وغواړو ټولو پښتنو ته د رزمک د پښتنې خاورې نه سلامونه وایم احترامات وایم ښاد ودان راته اوسئ